شپ لګو داسې ډېر خخ نه ځو جی جی دا خلک چې ځان بیلي نو دا ځان بیلي کو دا ځان خلک څنګه بیلي داسې به وایي وایي صبر سکون او اطمینان مې بیلو جانان مې وګټو خو ځان مې بیلو دا زما نوې یو سندره ده او ما په دې باندې سوچ کولو چې د دې مطلب څه دی بیا چې زه ما پرې لږ سوچ وکړو نو چې د دې چې کومه شاعري ده نو په هغه هر شعر د بل شعر نه جدا دی کنیکټیویټي یې نشته دی نو هغې نه داسې ولګېده چې په دې دنیا کې چې ته څه څیز هم حاصل کول غواړې د هغې دپاره سیکریفایسز پکار وي څه نه څیز به ته چې دی که نه هغه به قرباني به کوې نو هغه بل شیز به درته میلاویږي نو د دې سندرې دغه مطلب دی او زه فور د فرست ټایم ستاسو د دغه نه به چینل نه به چې کوم دی نو هغه به زه پرفارم کوم او امید ساتم چې کوم ویورز دي نو د هغې به ډېر زیات په پیله ځل راغلی یو ړومبنۍ ګانه ستاسو نیو ریلیز شوې ده دا هم غټه خبره ده چې عرفان خان راغلی دی د محبت سندره او چې پای کې ځان بیلل دي محبت خو دې د ځان بیللو نامه که نه عرفان خان مونږ وایو چې مونږ غلامان یو د هغه چا سره چې مونږ محبت کوو داسې ده که نه پروین شاکر وایي چې اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری د محبت انداز دی او د محبت انداز د غزل شعرونه تاسو وویل چې دینو د غزل د هر شعر خوند بدل معنی بدله موډ بدل مزاج بدل او د عرفان خان انداز ورکې بدل نو انم که د خوښې نو زه خو یم چې شروع وکړو د محبت سفر دی د محبت ډرایینګ روم دی د مشرق نو دا اختر دغه لوی خوشحالۍ د محبت نه شروع کوو بالکل پکار او په آرام آرام لکه دا صرف واحده یو سندره نه ده ویورز ته زه لګیا یم چې دا واحده یو سندره نه ده دا کیدای شي لږه شانته کې سلو وي خو دا به رو فاسټ کیږي رو به فاسټ کیږي نو کتونکو عرفان خان راغلی دی د ګلونو ښار ته د ګلونو ښار ته ګل راغلی دی او بیا په فرست ټایم چې دی د مشرق ټي وي چینل ته راغلی دی زموږ د سیټ ښکلا زموږ د خپرونې ښکلا او بیا د دې لوی اختر په دې لویه خوشحالۍ کې د دوی راتګ سره زموږ د خوشحالۍ چې دی یو په دوه شوي دي تمه لرم چې تاسو به هم د دې نه خوندونه اخلئ د دوی سندرې به تاسو اورئ او څنګه چې عرفان خان وویلې چې دغه سندره چې کومه ده ړومبنۍ ریلیز ده اوس ریلیز شوې ده نو دا به د مشرق نه دی نو دا هم زموږ دپاره غټه خبره ده نو که خوښه مین وي نو سانګ طرف ته به لاړ شو جی بالکل पर सकून इत्मीनान में बेलो जानन में गटो खुजान में बेलो सबर सकून इत्मीनान में बेलो जानन में गटो खुजान में बेलो दसो रंगीनो शालमो पलालच दसो रंगीनो शालमो पलालच सब इबादत हो बशीतान में बेलो सब इबादत हो बशीतान में बेलो सबर सुकुन्नो इत्मीनान में बेलो जानन में हो गटो खुजान में बेलो
سپکم صرف جوارګر پیښو سپکم صرف جوارګر پیښو ځان می پیلو خور ځان می پیلو ځان می پیلو خور ځان می پیلو صبر سکون نو اطمینان می پیلو جانان می او غټو خزان می پیلو सच्ची गटी सब बिली सड़किया सच्ची गटी सब बिली सड़किया मंजिल में हूँ गटू कारवान में बिलो मंजिल में हूँ गटू कारवान में बिलो सबर सकुन्नो इत्मीनान में बिलो जानान में हो गटो खुजान में बिलो چې ما په اوسکل پخندای وې چې ما په اوسکل پخندای وې لذت یې ډیرو خو ایمان مې بیلو لذت یې ډیرو خو ایمان مې بیلو صبر سکون نو اطمینان مې بیلو جانان مې غټو خزان مې بیلو د سورنګینو شان لمبو پلالچ د سورنګینو شان لمبو پلالچ سم عبادت وو پشیطان ملو سم عبادت وو پشیطان ملو صبر سکون نو اطمینان می بیلو جانان می او غټو خزان می بیلو ډیر زبردست واقعي دومره ښکلی سانګ چې کتونکو هم ته خوند اغستی وي خو عرفان خان دا راته چې د دې شاعر څوک دی د دې شاعر چې کوم دی نو زمونږ د ملکنډ د سیمې سره تعلق ساتي فیض محمد مظلوم صاحب او د هغې دوه درې کتابونه هم راغلي دي او د دې شاعرۍ نه مخکې زما سره څه تعارف نه خو دا شاعري چې کوم دی دا شاعري چې کوم دی نو دا هم خلک د یو بل سره لینک کولو خو دې د محبت سفر نو بس د هغې سره پکې دغه وشو رابطه وشوه او هغې ماله چې کوم دی نو دغه وکړو دا څه نوم دی دا شاعري یې راکړه او دا شاعري ما د هغې دا وویله تاسو اولنۍ د هغوی دا کلام ویلی دی ماشاءالله ماشاءالله نو څنګه تاسو څنګه فیلینګز و چې داسې یو شاعر چې هغې سره تاسو ملاقاتونه کم یا د نشت برابر او یو دومره زړه باندې لګېدونکې جملې شعرونه احساسات فیلینګز ملکان پاس هم ډېره زرخیزه د غرونو لمن او که څوکې ته خېجې هم خوند او که لاندې راځې جبن ته نو هم خوند نو څنګه محسوسات مو دا شاعري چې ما وکتل نو زما ډېره زیاته خوښه شوه بلکې دا ماته چا د کویټې نه رالیږلې وه او هغه چې ما ریډ کړه نو بیسیکلی ما چې کوم سټارټ اخیستی و د خپل میوزیک نو ما سبجیکټیو لکه پیښور خو پیښور دی ما ته خطونه په پښتو کې لیکه د مور خط ایجوکیشن باندې نو بیا مخکې چې لاړو نو بیا خبره جانان ته راله کمرشل دغه ته راله نو بیا دوباره ما چې دی نو په زړه کې وویل چې یاره دا چل دی چې کمرشل خو هم صحیح ده خو دا چل دی چې یو میسج چې کوم دی که نه کنوی کولو دپاره لکه کو دا عام خبرو کې کو ته چاته وی چې یاره عام فهم کې لکه په خبرو کې ته چاته یو نصیحت کې که نه نو د هغې دا نه زور نه وي چې څونه په ګانه باندې چې ته خلکو ته یو نصیحت په شعر کې چې کم زور او خوند وي هغه اساني سره به بنده پوه شي په میسج باندې جی بالکل ډېر وخت پورې یاد هم پاتې شي بنده ته که نه هغه ټکي هغه تصور هغه ټول ماحول د بنده په مزغو کې په سترګو کې ګرځي راګرځي میسج زر دغه دا چې دا کم تاسو وویلې چې کم تھیم سانګ دی یا د پیښور نه علاوه به وایو ستاسو اکثره سندرې چې کم دي نو داسې په غریزه علاقو کې پکچرایز کېږي هم
جی. او په هغې کې د غریزو علاقو ذکر هم زیات وي. نو دا په خپله ستا مزاجن داسې د ګڼې ګوڼې د رش نه ډډې ته یې که نه دا اتفاقا داسې یو ځای کېږي خبرې؟ نه زما نورو ویډیوز هم شته دی چې هغه غرونو کې نه دي ریکارډ شوي. ایون